د بلوچستان د واقعې د جنۍ مور هم گرفتار کړل. څنګه چې تاسو ته پته ده جنۍ مور چې کم بیان ورکړو داغه نه پس چې ده نو د بلوچستان حکومت چې ده نو هغه اکشن اخیستی چې دا مور پکې هم ملوث ده او پلار پکې هم ملوث دی. هر دی چې ده نو په خپل سلا باندې چې ده په خپل پلان باندې ده نو دا جنۍ وجلې ده. ملګرو هغه دا بیان ورکړو د مور کنه چې زما د لور چې شتلې ده د بالکل صحیح کار کړی د غیرت په نوم باندې شتلې ده او دا کم کس چې گرفتار شوی دی نو دا به هم ډیر زر رها شي او زمونږ د طرف امام کړی دی. زه دې بیان چې ورکړی دی کنه دا خبره پکې هم کړې ده چې زمونږ د کورونو نه زمونږ د خاندان نه چرته یو جنۍ وتښتي کنه نو هغه چې دن واپسې لار نه وي داغه صرف یو لار چې د دوه وشتل شي او د دنیا نه دی رخصت شي. دا بیان ورکړه وکنه چې داغه نه پس چې دنو د وزیر اعلی چې د بلوچستان هغه د اکشن اخیستره چې دا پکې هم ملوث ده د دیو د ټول خاندان پکې ملوث ده او نن ول چې د امور گرفتار کړل او هغه چې دنو نن په جیل کې د ملګرو صرف په دې وجه باندې چې هغه ویل چې د غیرت په نوم باندې او چې دنو دا جنۍ شتلې ده ځکه چې دا جنۍ تختیدلې او واپس د دې سلار نه و ځکه چې د پښتنو څنګه قانون دی نو داسې قانون د دیو هم دی ځکه چې زموږ پښتنو کې چرته یو جنۍ وتښتي نو داغه صرف یو حل لګنه چې هغه واپسې لار نه وي هغه هم اشتل هغه سیده هم مولي هغه سیده شوټ کوي. نو د بلوچستان والا هم داسې چې دنو هغه خاندان چې هغه چې دنو یو غټ خاندان دی عزتمن خاندان دی او دغه چې کومه د بلوچستان رسم رواج دی نو دغه جنۍ چې دنو پاغه باندې وشتل او د دنیا نه رخصت کړله. دا نن چې دنو دغه مور گرفتار شوله چې دا پکې هم ملوث ده د ټول خاندان پکې ملوث دی ځکه چې دا مور دا بیان ورکړو چې دا کس ډیر زر رها کړل شي او زما د طرف معاف دی او بالکل د غیرت او د پښتو کار کړی دی.